السلام علیکم دوستانو څنګه یې؟ امید لرم چې راته روغ جوړ او خوشحاله بوئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسې نن زده کوو چې څنګه موږ ته څوک په واتساپ باندې تصویر راولېږي یا ویډیو راولېږي، نو هغه زموږ ګلري کې ډایرکټ سیوېږي. د دې د وجې نه زموږ د موبایل سټوریج هم کمیږي. نو څوک چې موږ ته په واتساپ باندې تصویر راولېږي یا ویډیو راولېږي، نو هغه به موږ څنګه بندولی شو چې زموږ ګلري کې ډایرکټ نه سیوېږي. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. نو که تاسو زموږ چینل ته اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو ضرور لایک کړئ. نو دوستانو دې لپاره بله راشئ خپل واتساپ ته. واتساپ ته چې کله خلاص کړو، نو د کوچ کوم درې ډاټ کوم نشان چې دی په دغه باندې به کلیک وکړئ. د کوچ دا په دغه باندې به کلیک وکړئ. په دغه باندې چې کله کلیک نو د لاندې اخري آپشن دی سیټینګز. د سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. سیټینګز باندې چې کله کلیک وکړو، نو ګوره دویم نمبر دی چیټس باندې به کلیک وکړئ. چیټس باندې چې کله کلیک وکړو، نو دا ما ګوره اف کړی دی. ما ځکه اف کړی دی چې څوک هم ما ته په واتساپ باندې تصویر راولېږي یا ویډیو راولېږي، هغه زما په ګلري کې ډایرکټ نه سیوېږي. چې څوک تاسو ته په واتساپ باندې تصویر راولېږي یا ویډیو راولېږي، نو تاسو ته څوک تصویر راولېږي، تاسو چې کله تصویر آن کړئ، تاسو وګورئ تصویر، نو هغه تصویر تاسو په ګلري کې ډایرکټ سیو شي. یا تاسو ته څوک ویډیو راولېږي او ویډیو چې تاسو کله وګورئ، نو هغه تاسو په ګلري کې ډایرکټ سیو شي. نو تاسو که تاسو نه غواړئ چې موږ ته څوک تصویر یا ویډیو راولېږي، موږ یې واتساپ کې وګورو او موږ ګلري کې سیو نه شي، نو دا آپشن به تاسو سره آن وي. نو دا به یې ګوره داسې آف کړئ. نو تاسو ته څوک هم په واتساپ باندې تصویر رالیږي یا ویډیو رالیږي، نو تاسو په ګلري کې به نه سیوېږي. نو که ویډیو مو دوستانو خوښه شوي، نو خپل دوستانو سره هم شیر کړئ او ویډیو ضرور لایک کړئ.